درنو هیوادوالو تاسې لیدلوري خپرونه له امید راډیو 103.7 FM اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر وروستیو لاسته راوړنو او فعالیتونو خبرې کوو. په سر کې به په لنډه توګه ووایم، په اوسنۍ زمانه کې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د خلکو په ژوند کې مهمه ونډه لري، ځکه له دې لارې هیوادونه سره نږدې کېږي، خلک خپلې ورځنۍ اقتصادي او ټولنیزې چارې پرې سمبالوي او مادي او معنوي ګټې هم ترلاسه کوي. خو زموږ په هیواد کې د مخابراتو او ټکنالوژۍ برخې بهیر څنګه دی؟ پر همدې مسئلې په روان لیدلوري کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ویان ښاغلي عنایت الله الکوزي سره خبرې کوم. جناب الکوزي صاحب، ډیره مننه چې زموږ بلنه ومنله او استودیو ته مو تشریف راوړ. ډېر زیاته مننه وصل صاحب، تاسو نه چې ماته بلنه راکړله، خپل وطن ته دعوت کړم. سلامت اوسئ. پوښتنه به لومړی له دې ځایه پیل کړم. موږ په تېرو کې هم مرکه سره درلوده، خو د وزارت په اړه مو ډېرې خبرې کړې نه دي. که لنډ معلومات د وزارت د مسؤلیتونو، عمده مسؤلیتونو او څانګو په اړه راکړئ چې کومې څانګې پکې شاملې دي او عمده مسؤلیتونه یې څه دي، بیا به راشو نورو مسایلو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت فعلا لپاره دوه برخې لري، چې یو فعلا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ده، چې په هغه په خپل بخش کې د سیستم جوړونې برخې لري، چې افغانستان کې د مختلف اداراتو برخو ته دوی سیستمونه جوړوي، او همدا ډول د سایبر سیکیورټي برخې لري په افغانستان کې، چې د یوه اړینه برخه ده د خلکو دپاره چې دې برخه کار کوي. همدا ډول په افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو تنظیم برخه ده، چې مخابراتي خدمتونه تنظیموي. په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د کوم خدمات چې وړاندې کېږي په ټول هیواد کې په دغه برخه کې کار کوي او خلکو ته چوپړ وړاندې کوي. بله مسله چې کیدای شي ځینو هیوادوالو ته مبهمه وي، که راته ووایي چې اترا اداره مستقله اداره ده، که ستاسو تر چتر لاندې یاست، د ستاسو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د اترا محترمه اداره خو د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت په چوکاټ کې کار کوي. د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت محترم وزیر صاحب مولوي صاحب نجیب الله حقانی دغه ټولې مدیریتي چارې پر مخ وړي، او په افغانستان کې دغه د مخابراتي خدمتونو د تنظیم برخه دوی پر مخ وړي. ډیره مننه. کور مادان، اوس به راشو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتي شرکتونو ترمنځ همغږۍ ته. په تېرو کې لکه څنګه چې ما وویل، موږ خبرې درلودې چې د همغږۍ په اړه تاسو معلومات ورکړي وو. په دغه څو میاشتو کې دغه همغږۍ څومره پیاوړې شوې ده؟ څه پرمختګونه پکې شوي دي؟ لا هم ننګونې او ستونزې پکې شته؟ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تل هڅه کړې چې د مخابراتي شرکتونو سره په افغانستان کې په هغه ډول باندې چې اړتیا یې حس کېږي، په هغه ډول باندې دوی سره یعنې مخامخ اوسېږي، د خدمات سره تنظیم کړي. د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت دغه کاري بهیر چې دی دا ډېر یو مهم بهیر دی، ځکه تاسو مقدمه کې ویلې چې ټکنالوژي او مخابرات دا د اوسني عصر اړتیا ده، هغه هر انسان ته اړتیا ده، هغه که په کابل کې اوسېږي، که په ننګرهار کې اوسېږي، که بدخشان کې اوسېږي، دا ټول ته یو ډول اړتیا ده. د ارتباطاتو په برخه کې، د کارونو پرمختګ برخه کې، د اقتصادي راکړې ورکړې برخه کې، د هیوادونو د رانږدې کېدو په برخه کې، دا هغه څه دي چې ډېر اړینه برخه ده، او نړۍ ورځ په ورځ په دغه برخه کې پرمختګونه کوي او مخ پر وړاندې ځي. همدا ډول د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت هم وخت په وخت د مخابراتي شرکتونو سره هغه پالیسیانې چې وضع شوي په دوی باندې د هغوی څارنه کوي، له دوی سره ناستې کوي، دوی سره په خدماتو بهیر باندې څارنه کوي. دغه د سیم کارتونو څخه نیولې بیا قیمتونو پورې تر کیفیته پورې دغه ټولې برخې چې دي دا د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت په وخت په وخت باندې اړتیاو ته په کتو سره مخابراتي شرکتونه تر سر لاندې نیسي. د چاره او ارزونې بڼه مو بدله شوې ده که د پخوا په څېر ده؟ ځکه خلک اوس هم موږ ته ځینې شکایتونه را رسېږي، خصوصا د سهار له مخې موږ له 7 تر 8 یوه خپرونه په اونۍ کې 3 ځله لرو، هلته تاسې تل همکاري کړې ده. شکایتونه شته له مخابراتي شرکتونو چې په سمه توګه دوی خپل مسؤلیت او هغه کوم تعهد چې کړی دی هغه نه مراعاتوي. د دوی د ستاسو په څار کې بیا هم تکراروم بدلون راغلی؟ ګورئ، د یو څار دی چې په مکمل ډول باندې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت مخابراتي شرکتونو باندې لري. یو د خدمات وړاندې کول دي. ګورئ، تاسو ځینې وخت کې دغه هیوادوال داسې ګمان کوي چې فرضاً په افغانستان کې چې کوم ډول خدمات دي دا د نورو هیوادونو سره باید په همدغه مقایسوي ډول باندې دغسې وي. داسې نه ده. د مخابراتو او ټکنالوژۍ برخه چې دا ډېر زیات کار ته اړتیا لري، ډېر زیات
پرمختګ ته اړتیا لري. د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت په همدې هڅه کې ده تر څو په افغانستان کې د فایبر نوري د کومه پروژه چې د افغانستان ټول سره وصل کی بعد لاغه بیا موږ وکولای شو چې په افغانستان کې ښه خدمات ولرو، په ټیټ بیه خدمات ولرو، ځکه د فایبر نوري کیبل د یو کیبل ده چې د نور په سرعت سره د خدمات وړاندې کوي خلکو ته او ډېر تیز چټکۍ خدمات وړاندې کوي. بل د افغانستان دغه د جغرافي موقعیت د په افغانستان جغرافي لحاظه یعنی ته چې یو سیمه کور کوي دا په اسانۍ نه کور کیږي، نو هلته باید ته ډېر زیات لګښتونه وکړي او خدمات تر څو وړاندې کوي هغه وکړي. نو د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت په تیرو 2 کلونو کې په دې خاطر باندې هم کیفیت لوړ شي او هم خلکو ته خدمات ښه ورسیږي. تقریبا د مختلفو مخابراتي شرکتونو د ارقامو له مخې 501 نوي مخابراتي انتنونه نصب شوي د افغانستان په بیلابیلو نقاطو کې، او هغه نقاط چې فرضاً اوس هم محروم دي په افغانستان کې د هغې دپاره 450 مخابراتي سایټونه په نظر کې نیول شوي دي چې سروې تکمیل شوي ده او په لنډ وخت کې به د دوی اعمار چارې هم پیل شي. یعنې دا هغه څه دي چې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت ته حس کوي چې باید په افغانستان کې دا خدمات په پوره معنا باندې ورسیږي. 4-5 میاشتې مخکې موږ او تاسو مرکه درلوده د فکر کوم که اشتباه ونه کړم د 240 یا 209 ټاورونو خبره کېده، په دغه کې پرمختګ راغلی دی، یو څه پرمختګ پکې شوی دی؟ ښه، د 209 مخابراتي ټاورونو هغه وخت کې موږ خبره وکړله، بیا هغې څخه وروسته تاسو په جریان کې یاست چې د مشرانو په مخ کې د قرارداد امضا شو د افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت سره چې د افغانستان هغه محرومې سیمې چې فرضاً سروې شوي دي هغلته باید دوی مخابراتي ټاورونه نصب کړي. د هغې په اساس باندې به فعلا دپاره د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت دغه پروسه څاري او د افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت هم هغه سیمې چې دوی دپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه سیمو دوی سروې کړې ده او چارې روان دي. انشاءالله کله چې تکمیل شو بیا به تاسو به هم خبر شئ، ټول ولس به انشاءالله خبر شي. خو دا ډاډ خلکو ته ورکوو چې دغه پروسه تر جدي تعقیب لاندې ده او پروسه روانه ده او مخ پر ودې ده. د مخابراتي شرکتونو ترڅنګ انټرنیټي شبکې چې شرکتونه د انټرنیټ عرضه کوي خلکو ته، یعنی قراردادونه ورسره کیږي او بیا په میاشتني توګه د خلکو فیسونه اخلي، د دوی په کیفیت او د خدماتو په وړاندې کولو کې ستونزې دي. که نومونو ته اړتیا وه بیا بله خپرونه وروسته نومونه در سره شریک کړم د هغو شرکتونو، خو پیسې یا فیس همغه اخلي چې مخکې ټاکل شوی دی، یعنې په کیفیت کې ټیټوالی وي د وعدې خلاف. د دوی سره څنګه تعامل لرئ او څه ورسره کوئ که داسې موارد پیښیږي؟ ښه، یو خو افغانستان ته انټرنیټ د افغانستان تقریبا په 2 نقطو کې د نوري فایبر سره د اسیای میانه سره اسیای جنوبي سره وصل دی. له همدې طریقه مخابراتي شبکې انټرنیټ افغانستان ته واردوي، بیا دوی په خلکو باندې ویشي. ځینې ISP شرکتونه یا انټرنیټ سروس پرووایډران چې دي دوی بیا خلکو باندې ورکوي، یعنی په هغه دغه شرکتونه هم چې دي دا جواز لري. کله چې جواز لري نو دوی دپاره ځینې مادې په نظر کې نیول شوي چې دا باید مراعات کړي. نو دغه شرکتونه که چېرته اوس برنامه ده نومونه اخیستل بیا فکر کوم اړین نه وي، تاسو موږ سره شریک کړئ. انشاءالله د دې برخه کې به موږ هغه اړوندې برخې سره موضوع شریکه کړو چې یعنې دوی په کوم سرعت باندې په څو MB پر سیکنډ باندې دوی خلکو ته خدمات وړاندې کوي او په اصلاً کې خدمات په څه ډول دي. یعنې دا هر څه به وارزول شي، داسې نه د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت یعنې د ټولو شبکو که هغه انټرنیټ برخه کې خدمات وړاندې کوي که د مکالمو برخه کې خدمات وړاندې کوي، یعنې دا هر څه تر څار لاندې لري او دا ارزي او تر کنټرول لاندې نیسي. نو دغه شرکتونه انشاءالله د موضوع به اړوندې برخې سره شریک شي، بیا به بیرته تاسو ته معلومات درکړو. ډېره مننه. په لنډه توګه که څه هم تاسو جزئیات وړاندې کړل چې زموږ کیفیت او د نورو هیوادونو امکانات په کتو سره د پرتلې وړ نه دي. په افغانستان کې د ضعیفو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو علت همدا مسایل دي چې تاسو یاد کړه، که نور څه هم کېدلی شي، د تعهد نشتون هم یو برخه کېدای شي؟ ښه، هیڅوک نشي کولی، هیڅ مخابراتي شبکه نشي کولی چې سرغړونه وکړي. د کیفیت ټیټوالي دپاره ډېر څه شوي هم دي فعلا دپاره. ګورئ تاسو د افغانستان پخوا په افغانستان کې په ټول افغانستان کې یو د ډرایو ټیسټ دستګاه موجوده وه چې کیفیت ارزونه به یې کوله. اوس د افغانستان په ټولو زونونو کې دغه دستګاه فعاله شوې ده، د مخابراتي شبکو کیفیت ارزوي او هغه بیا وخت په وخت د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت سره شریکوي. که چېرته ستونزه موجوده وه دا د مخابراتي شرکت سره شریکېږي تر څو هغه ستونزې د حل په موخه باندې اقدام وشي. همدا ډول فعلا د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت په لنډ وخت کې انشاءالله کابو څه باندې یو میاشت کې به د مخابراتي شرکتونو ته د نورې فریکونسۍ د ورکولو مزایده ترسره کړي. له دې وروسته بیا موږ وکولی شو چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونه دې ته راوبولو چې په دوی باید خپل خدمات لوړ کړي، یا 4G کې په ځینو سیمو کې او په هغه سیمو کې چې دوی خدمات نه لري هلته خدمات وړاندې کړي.
او همدا ډول په کابل کې د فریکونسي د کنټرول په موخه باندې یو عصري مرکز جوړ شو د 1.8 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې چې دا په کابل کې د مختلفو فریکونسیانو چې جوازونه اخیستي دوی څارنه کوي. هغه فریکونسیان چې په غیر قانوني ډول باندې فعالیت کوي د هغوی مخنیوي په خاطر باندې اقدام کیږي. هغه دستګاوې چې فرضاً اخلاص سبب د اخلال د فریکونسیانو کیږي د هغې څارنه کیږي، تعقیب کیږي، حتی مشخصات ورکول کیږي، ادرس ورکول کیږي او په هغې باندې بیا اقدامات کیږي. بل سیولان باس تبصره پې غواړم وکړم. یو د قیمتونو موضوع ده په افغانستان کې، یو د کیفیت موضوع ده. د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت تر خپل حده کوشش کوي چې په افغانستان کې هم د کیفیت په برخه کې هم د قیمتونو برخه کې اقدام وکړي او یو څه ښه والی راولي. په همدې موخه باندې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت تاسو بهتره معلومه یو سقف وټاکه، قیمتونه راټیټ کړل، د کیفیت برخه کې دستګاهان فعال کړي، د فریکونسیانو موضوع شوه. په ډیری ولایتونو کې تقریبا انټرنیټ هغه 2G فرضاً 3G ته ارتقا وکړه، په ځینو کې 3G 4G ته ارتقا وکړه. دا د کیفیت په برخه کې ځینې اقدامات وشول. بل ګورئ افغانستان مستقیما بحر سره وصل نه دی چې موږ په اول لاس باندې انټرنیټ ته واخلو او دلته خلکو ته عرضه کوو، کور په کور یې ورسوو، ځکه دا کیبلي انټرنیټونه دي د فایبر. تقریبا هغه د بحر هغه سکلیټ چې تاسو وګورئ د نړیوال سکلیټ د انټرنیټ که نه، هغه اکثریت تقریبا 80 تر 90% پورې په بحري ډېر کم برخه سټلایټ کوي تشکیلوي. نو د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت د لپاره د فایبر نوري او پالیسي جوړه کړې ده چې د دغه مخابراتي شرکتونو ته ورکړې ده. د په همدې اساس باندې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونه خپل فعالیت مخ ته وړي. بل په افغانستان کې که د قیمتونو موضوع ته راشو، قیمتونه موږ ګوره د خپل انټرنیټ د ګاونډۍ هیوادونو څخه اخلو، د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه او جنوبي اسیا هیوادونو څخه دغه انټرنیټ ترلاسه کوو. هغوی په خپل فیس وضع کوي. کله چې فیس وضع کوو افغانستان ته راغله، دلته مخابراتي شبکې په هغه خپل کاست اپریشن وضع کوي، عملیاتي کوم مصارف چې دي هغه په وضع کوي. همدا ډول ګوري په افغانستان کې مستقیما ټاورونه یا انتنونه یا د غستنې د مخابراتي شبکو چې دي دا د برق سره مستقیما وصل نه دي، دا د جنراتوري دي او ډیزل او تیل خوري. نو دغه د هر څه مصارف راټولیږي بیا په دې هغه اچول کیږي. بل افغانستان کې د مخابراتي ټاورونه چې دي دوی هر یو ګارد لري، په دې خاطر باندې ګارد لري چې چېرته دا ستونزه، ځکه افغانستان صاحب البوره جغرافیه ده. کله چې په یو غره باندې انتن نصب وي نو معلومدار چې هلته باید یو څوک تر څو څارنه یې وکړي. نو په همدې موخه باندې دوی دغه ټول مصارف راچول کیږي. دی مواجه اړخ جناب الکوزی صاحب، بله مسله چې خلکو ما دغه ستونزه په واتساپ هم در سره شریکه کړه، د خلکو غوښتنه وه چې که بستې دوی فعالوي، مثلا یو 2 ورځې یا یوه ورځ تر ماښامه MTN شبکه له کاره لوېدلې وه د افغانستان په اکثر ولایتونو کې، خصوصا کابل کې. بیا یو مسیج یا پیغام فیسبوک کې هم خپور شو او موږ سره هم شریک کړی و چې د دوی دغه حق خوړی کېږي. دغه مسله هم د خلکو لپاره یو ستونزمنه مسله ده چې د حل لار ورته وموندل شي او بیا به نور برخو ته هم راشو وخت په کتو. صحیح ده. څو ورځې مخکې د کوم شبکه چې تاسو یاده کړه دا په افغانستان کې دوی فعالیت یو ځنډ پکې راغلی و، تخنیکي مشکلات پکې راغلي وو. بیا وروسته دوی تقریبا د شپې 12:30 1 بجې پورې دغه مین سویچ کې د دوی ستونزه راغلې وه. هغه ستونزه حل شو، بیرته خدمات په عادي ډول باندې فعال شول. هغه خلک چې زیانمن شوي په دې برخه کې فرضاً یو چا انټرنیټي بسته پاتې وه یا MB یا GB اخري ورځ یا مکالمات پاتې وو یا نور بنډلونه فعال کړي وو، هغه بیرته دوی ته ورګرځول کیږي او بیرته هغه کومه مقدار باندې چې دوی فرضاً زیانمن شوي دي هغه زیان بیرته دوی ته ورکول کیږي. ډېره مننه. او د مخکې د سایبر سیکیورټي مسله تاسو یاده کړه، زه خپله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ته هم چې ما مراجعه پرون کوله له نورو تصاویرو سره مخ کېدم، دغه برخه کې څومره جدي اقدام شوی دی چې موږ له حک کېدو او د سایبر سیکیورټي د غښتلتیا لپاره پرمختګ کړی وي. د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت رهبري دا نوې رهبري چې کله رامنځته شوله په ځینو برخو باندې دوی ډېر زیات فوکس وکړ. همدې برخې دپاره ډېر مسلکي انجینران په انتخاب شوي دي، مسلکي کسان هلته اوسیږي. د افغانستان مختلفو برخو کې چې اداراتو له خوا نه چې کومې ستونزې شریکېږي په کتبي ډول باندې دوی هغلته ډېر زر اقدام کوي تر څو وکولی شي چې هغه د ډیټا د خوندیتوب په برخه کې دوی خپل هغه مسؤلیت ترسره کړي. نو په دې برخه کې د مخابراتو او معلومات ټکنالوژي وزارت د سایبر سیکیورټي برخه کې د افغانستان د ټولو اداراتو سره همغږي لري او دوی په وخت دوی سره خپل هغه
څوک چې کوم ستونزې سره مخ کېږي هغه ورسره شریکوي. یوه موضوع د سوشل میډیا ستونزه به په افغانستان کې موجوده ده، ځکه سوشل میډیا فعلا دپاره دا داسې یو شخصي برخې دي لکه فیسبوک او ټویټر انسټاګرام او دغه برخې شخصي دي. یعنې فعلا دپاره دوی سره موږ داسې اړیکه نه لرو چې کومه ستونزه رامنځته شي یا شی رامنځته شي دوی موږ سره په همغږۍ سره دا حل کړي. هغه به نه پوهېږم د رسمیاتو موضوع به یا به د دوی د کوم پالیسي موضوع هغې نه غیر نور په خپله برخه کې سایبر سکیورټي چې کومې دندې او لوایح لري په هغې باندې پوره انشاءالله قوي انجینران او تکړه کسان هم موجود دي. اطمینان شته یعنې. بله ډېره مننه. بله مسله د سیم کارتونو ده چې په دې ورځو کې ډېره غوغا کړې ده. ولې دومره جدي نیول شوې ده او زموږ ځینې هېوادوال وایي که ځینو ځایونو کې فرهنګي محدودیتونه د دې سبب ګرځي چې یوه کورنۍ مثلا د کور خاوند غواړي 2 سیم کارتونه واخلي، یو ځان لپاره یو د خپلې مېرمنې یا د کور د غړي دپاره. دغه برخه کې څه اسانتیا او یو داسې شرط شته چې خلک وکولی شي په یوه تذکره 2 سیم کارتونه واخلي او هغه هم یا په کاغذ یا برېښنایي؟ په یوه تذکره خو د یوه نه ډېر سیم کارتونه اخیستی شي. د یوه تذکره کابو تقریبا د هر مخابراتي شبکې 4-5 سیم کارتونه یو څوک کولی شي ترلاسه کړي. د یوې شبکې نه البته. لکه زه خپله مراجعه کړې وه سلام شرکت ته، خو دوی په یو سیم کارت کېدای شي تا پسې به 4 سیم کارتونه ثبت دي، یو سیم کارت او یوه تذکره. دوی ویل چې که بل غواړئ بیا بله تذکره باید راوړئ. نو دغه محدودیتونه نه په یوه تذکره تقریبا د 4 څخه 5 سیم کارتونو پورې اخیستی شي هر څوک چې کولی شي. یو هغه چې پخوا د پسې سیم کارتونه ثبت شوي هغه سیم کارتونه بیا د پسې حسابېږي دغه مخابراتي شبکې او هغې نه علاوه کولی شي یو څوک د یوه تذکره باندې الکترونیکي تذکره باندې البته. او محدودیت چې وضع شوی دی دغه جدیت د څه دپاره دی؟ دا جدیت تاسو بهتره معلوموي. دا عموما په رسنیو کې به روزانه دغه خبره کېدله چې په افغانستان کې ډېر شمېر غیر قانوني سیم کارتونه موجود دي. خلکو ازار او اذیت سبب کېږي، خلکو ته زنګونه وهل کېږي، د دوی رواني امنیت ګواښل کېږي، د دوی څخه ډېر سوء استفادې کېږي. هغه سیم کارت څخه چې هغه مسؤلیت پذیره نه وي له هغه سیم کارت څخه ډېر زیات سوء استفاده کېدای شي په افغانستان کې. نو په همدې موخه د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت دا د خپل کار اولویتونو کې نیولی او د دې لپاره یو جامع طرزالعمل جوړ شو تر څو په افغانستان کې هېڅوک ونه کولی شي غیر قانوني سیم کارت استعمال کړي او یا هېڅ مخابراتي شبکه ونه شي کولی چې په افغانستان کې یو مشتري ته په غیر قانوني ډول سیم کارتونه ورکړي. فعلا دپاره مخابراتي شبکو ته ویل شوي دي چې دوی ته په کوم مقدار سیم کارتونه چې ورکول کېږي د دغه سیم کارتونو باید ټول گزارش د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت سره شریک شي تر څو موږ دغه سپینه کړو چې فرضاً دغه سیم کارتونه چې ټول ویشل شوي دي په قانوني بڼه ویشل شوي دي که په غیر قانوني ډول باندې ویشل شوي دي. هغې څخه وروسته بیا بیرته دوی ته سیم کارتونه ورکول کېږي د گزارش له اخیستو وروسته. او دا خو د ملت د هوساینې په خاطر باندې شوی. په دې کې باید ملت خوشحاله وي او په دې کې باید همکاره وي او هر څوک چې په افغانستان کې سیم کارت ترلاسه کوي باید قانوني سیم کارت ترلاسه کړي ځکه دا یو مسؤلیت د یو ښارنشینه په افغانستان کې ده چې یو څیز څخه استفاده کوي هغه باید قانوني ډول باندې استفاده وکړي. په غیر قانوني ډول باندې استفاده انشاءالله د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت مخه نیسي. روزانه په ټولو ولایتونو کې سروې ترسره کېږي او هغه څوک چې تذکره نه لري الکترونیکي تذکره نه لري هغه کولی شي چې یو څوک تضمین په شکل ځان سره ویسي تضمین یې وکړي او د هغې ته هغه واخلي. اقلا یو مسؤلیت راجع یو کس ته چې فرضاً زما په تذکره باندې د سړي د سیم کارت اخیستل شوی دی یعنې هغه احتیاط بیا ډېر زیات کوي ورسره که نه چې تر څو هغه مسؤلیت یې ومني. کورمدان الکوزی صاحب ځینې نور موارد همدې است چې ستاسو د وزارت د لاسته راوړنو په اړه غواړو ډېر وغږېږو. دا مهال مو څومره سیم کارتونه ثبت کړي دي یا راجستر کړي دي ارقام شته؟ په تیرو 2 کلونو را په دې خوا چې دغه پروسه کله راپیل شوې ده تقریبا 2.3 میلیونه سیم کارتونه چې بازار ته وړاندې شوي دي او مخابراتي شرکتونو ته ورکړل شوي دي هغه ټول راجستر شوي دي په افغانستان کې او کابو تر 6.5 میلیونو پورې فعلا دپاره دغه پروسه را مخته تللې ده چې 6.5 میلیونو پورې دغه سیم کارتونه په افغانستان کې راجستر شوي دي. هر مخابراتي شبکې ته ویل شوي دي. دلته یو ستونزه دا موجوده وه چې یو یوازې د اوسنیو سیم کارتونو موضوع نه ده چې دا باید راجستر شي. موضوع دا هم ده چې پخوا څومره سیم کارتونه میلیونونو سیم کارتونه ورکړل شوي دي لکه په یوه کاغذي تذکره باندې یو کس ته 300-400 سیم کارتونه ورکړل شوي دي هغه راوتی په ټوکرۍ کې بار کړي دي په خلکو یې په 10 روپۍ 10 روپۍ خرڅ کړي دي یعنې دې سیم کارتونو سرنوشت معلومول هم اړین دي. په همدې خاطر مخابراتي شبکو ته ویل شوي دي چې هره میاشت باید دوی ته کابو له 2 لکو څخه پورته سیم کارتونه د دوی راجستر راپور د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت سره شریک. ډېره مننه. بله مسله که څه هم اشاره ورته وشوه د مشترکینو شکایت دا ده چې دوی له خپل مشترکینو پیسې غواړي یا مثلا هدف دغه دی چې یو بسته فعاله کړي فعاله نشي خو پیسې ورنوزه شي. د دې مخه څومره نیول شوي ده او مخنیوی څنګه کړي که څوک شکایت لري څه باید وشي؟ هغه څوک چې فرضاً یو بسته فعاله وي ګورئ دلته یو وړه نقطه موجوده ده.
مخابراتي شبکو ته ویل شوي دي کله چې تاسو یو چاته بسته فالوئ دلته یو څو اپشنه ورکړل شوي ګزینې ورکړل شوي دي چې فرضاً یو وهه فعالیږي، دوی وهه میاشت په میاشت فعالیږي، درې وهه که نه دغسې یو ځل فعالیږي، نو دغسې یو ګزینې ورکړل شوي دي. له دې سره بیا هغه یو څوک چې فرضاً خیر په افغانستان کې ډېری خلک سواد موضوع مطرح ده، یعنې پوه نه شي یو هغه فعاله کړي، یو مشکل ستونزې سره مخ شي. خو که چېرته یو څوک د یو چا پیسې وخوړل شي او د هغې ته بنډل فعاله نه شي او دغه بنډل فعاله کړی، نو کولی شي د مخابراتو معلومات ټکنالوژۍ وزارت ارشاد ریاست ته مراجعه وکړي او هلته خپله مشکل حل کړي، مستقیما د مخابراتي شبکې سره کوي. او که نشي کولی یا لرې په لرو ولایتونو کې پروت وي، کولی شي زر شمېرې ته زنګ ووهي، مستندسازي کېږي، په هماغه دغه مخابراتي شبکې سره تماس نیول کېږي او دوی ته خبره کېږي. بل په افغانستان کې پخوا یو ستونزه دا موجوده چې مخابراتي شبکو ته به لاړ، سیم کار به د هغه څه درته به ویلې چې دا سیم کار په 3,500 روپۍ دی، ما ته 2,500 روپۍ درلېږلي دي یا مې درته دا بنډل فعاله کړی دی. فعلا دپاره دغه ستونزه حل ده په افغانستان کې، یعنې هېڅ مخابراتي شبکه نشي کولی په جبري ډول یو چاته لوډ وکړي، یو چاته د بسې فعاله کړي، یو چاته د مکالماتي بنډلونو فعاله کړي. یعنې په دې برخه کې دوی اجازه نه لري. او یو چا خپله خوښه ده ورته وایي چې زه نه پوهېږم، ما ته 11 جی بي انټرنېټ فعاله کړه، 2 جی بي انټرنېټ فعاله کړه، هغه د دوی خپله خبره ده او تفاهم دی چې ترمنځ کېږي. او یو څوک چې په جبري ډول باندې خپل کریډټ خرڅوي، انټرنېټ خرڅوي، یعنې د دې برخه کې اجازه نه لري، کولی شي بیا خپل شکایت ثبت کړي. اوس به راشو د دولتي او خصوصي شرکتونو د رقابت یا مثبت سیالۍ ته. په تېرو کې هم یو ځل بیا یادونه کوم، موږ او تاسو خبرې کړې وې چې ځینې مشکلات یا ننګونې وې. اوس مهال دغه ستونزه څومره حل شوې ده او دغه سالم رقابت څومره پیاوړی شوی دی؟ ښه، فعلا دپاره خو دا زمینه د کار کولو پیشرفت ده په افغانستان کې پوره مساعده ده، د امنیت له لحاظ هم، د سرمایه ګذارۍ له لحاظ هم، په هر رقم. فعلا دپاره که تاسو چېرته سروې وکړئ، د افغانستان ډېر لرو پرتو سیمو ته مختلف مخابراتي شبکې رسېدلي، دوی د یو سالم رقابت له مخې کوشش کوي په افغانستان کې خپل خدمات ته پرمختګ ورکړي. یعنې دغه اوس په ځینو داسې ولایتونو کې چې هلته هېڅ ډول مخابراتي شبکې نه تللې، اوس هلته په هغه سیمو باندې ګڼه ګوڼه را جوړه شوې ده، په هغه سیمو ته مخابراتي خدمات رسېدلي چې ښه مثال یې بدخشان دی، ښه مثال یې د کونړ لرې پرتې سیمې دي، هغه سیمې چې حتی اوس هم ورته موټر نشي ورتللی، دغه تر څو هغه غټې موټرې نه وي، خو بیا هم مخابراتي شبکې هلته رسېدلي دي، مختلفې مخابراتي شبکې، په دې خاطر باندې چې یو سالم رقابت د دوی ترمنځ موجود وي او وکولی شي خپل موټریان هم راضي وساتي، وکولی شي خدمات هم وړاندې کړي خلکو دپاره او هغه خپل مخابراتي عواید هم ترلاسه کړي او مفاد هم ترلاسه کړي. نو فعلا دپاره د ګڼې مخابراتي شبکې په افغانستان کې، یعنې عموما شهراوې سره وصل شوي دي د دوی له طریقه، عموما د افغانستان محرومې سیمې وصل شوي دي د دوی طریقه، او فعلا دپاره هم په همدې باندې کار روان. ډیره مننه. په وروستیو کې که زما نه څه پاتې وي او غواړئ د هیوادوالو سره شریک کړئ، نوي څه وي، په ټوله کې مو نوي خبرې هم درلودې ډېرې چې موږ ته د پام وړ وې، نو هغه به ستاسو نه واورو. ښه، د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت هڅه کوي تر څو په افغانستان کې یوه موضوع دا ده چې د سیسټمونو د انسجام موضوع ده. پخوا په افغانستان کې سیسټمونه چې ګډوډ پراته وي، کله چې به څوک د یو ادارې څخه لاړ و، هغه اداره کې به سیسټم فعال شو، ځکه هماغه یو کس پورې مختصر و. نو فعلا دپاره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په دې موخه باندې چې په ټول افغانستان کې سیسټمونه سره وصل شي، ټکنالوژي څخه بهتر استفاده وشي، د سیسټمونو د کنټرول مدیریت دغه چاره پر مخ وړي او مختلفو وزارتونو اداراتو ته فعلا دپاره سیسټمونه جوړېږي. فعلا دپاره سروې روانه ده، ټول وزارتونو دولتي اداراتو چې څومره سیسټمونه په یو وزارت کې فعال دي، څومره کار اخیستل کېږي، څومره فعال دي، دا هر څه نیاسنجي کېږي. انشاءالله د مخابراتو او معلومات ټکنالوژۍ وزارت هڅه کوي تر څو په افغانستان کې له ټکنالوژۍ څخه د سالم استفادې په موخه باندې خلکو دپاره اسانتیاوې رامنځته. ډېره مننه. او یوه بله وروستۍ پوښتنه چې اوس مې ذهن ته راغله، د فریکونسیو مسله ډېره یاده شوه، د راډیوګانو فریکونسي هم فکر کوم ستاسو لخوا ورکول کېږي. په ټوله کې عاید مو د راډیوګانو، رسنیو او نورو برخو نه څومره د تغییرات پکې راغلي دي سږ کال؟ ښه، ګراف یې لوړ شوی دی، خو داسې مشخص یې درته نشم ویلی چې څومره عواید به ډېر شوي، خو په دې برخه کې چون مدیریت سالم شوی دی، په دې برخه کې دغه فریکونسي څخه په سالم ډول استفاده کېږي. هغه فریکونسیانې چې جواز یې نه درلوده فعلا دپاره اوس کنټرول لاندې دي، هغوی جوازونه اخیستي، له دې سره هغه ګراف خپله لوړېږي. ډېره مننه. کور مودان ښاغلی عنایت الله الکوزی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند چې بیا هم تاسو مهرباني وکړه او زموږ بلنه مو ومنله. ډېره زیاته مننه. سلامت. کور مودان ژوندي اوسئ. درنو هیوادوالو، ستاسو نه هم مننه چې لیدلوری مو واورېدو. تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.